الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. راځي چې نن دا خبره معلومه کو او د دې خبرې په باره کې خبره وکړو چې الله رب العزت دا روجې په موږ باندې ولې فرض کړي دي. دا خو واضح ده چې الله رب العزت دې ته هېڅ ضرورت نه لري چې موږ ځان د خوراک نه منع کړو او موږ ځان د څښاک نه منع کړو. یو سړی د سهار نه د ماښامه پورې نه څه خوري نه څه څکي، نه د شهوت هغه روا کارونه کوي، شهوت نه پوره کوي، دی به الله له څه فایده ورکړي؟ او حدیث قدسی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی چې که چېرته دا بندگان د اول نه د آخره پورې ټول تقوادار او پرهیزګار شي، د الله په بادشاهۍ کې څه زیاتی نشي راوستی. او که دا ټول ګناهګار شي که نه، یو پکې هم د الله خبره نه مني، نو الله وی زما په بادشاهۍ کې څوک کمی نشي راوستی. نو بیا سوال دلته دا راځي چې الله دا روجې په موږ ولې فرض کړي دي؟ دې کې الله ته څه فایده ده؟ نه، دې کې ډېر حکمتونه پراته دي. یو حکمت پکې په قرآن کریم کې ذکر شوی دی او نور حکمتونه به چې سړی دې کې سوچ وکړي هغه ترې راویستی شي. یو څو حکمتونه به په دې مختصر وخت کې بیان کړو ځکه چې دا وخت مختصر دی. اولنی حکمت الله وی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. د دې لپاره چې په تاسو کې تقوا راشي. دا روژه د دې لپاره ده چې په موږ کې تقوا راشي، موږ کې پرهیزګاري راشي، موږ کې دینداري راشي، موږ الله ته نږدې شو، موږ د جهنم نه لرې شو، موږ جنت ته نږدې شو. یو لوی حکمت هغه پکې دا دی او دا لوی حکمت دی پکې. دویم حکمت په دې کې دا دی چې موږ دا زده کړو چې صبر کول څه ته وایي. ځکه چې په ژوند کې قسمه قسم خبرې راځي، قسمه قسم حالات راځي، مصیبتونه راځي، امتحانونه راځي، کله رزق تنګ شي، کله بیماری راشي، چې ته د صبر سره عادت شي. صبر څه ته وایي؟ د سهار نه د ماښام پورې زموږ مخې ته خوراک پروت وي، څښاک پروت وي، موږ ځان د هغې نه بند کړی. الله رب العزت موږ عادت کوي د صبر سره چې صبر څه ته وایي، ته به ځان څنګه کنټرولوې، ته به ځان څنګه بندې. دغه شان په دې کې بل حکمت هغه دا دی چې موږ د غریبانانو دا غریبي او د فقیرانو دا فقر محسوس کو. موږ د سحر نه د ماښامه پورې دغه لږ وخته پورې چې موږ ځان د خوراک څښاک نه بند کړی زموږ څه حالي، نو څه حال به یې د هغه غریبانانو چې هغوی ته په میاشتو میاشتو خوراک نه میلاویږي، څه حال به یې د هغه غریبانانو چې هغوی ته په میاشتو میاشتو څښاک نه میلاویږي. رب العالمین غواړي دا چې موږ محسوس کړو د خپل وروڼو او خویندو دا حال. دا پکې بل حکمت دی. یو بل حکمت په روژه کې هغه دا دی چې موږ دا زده کړو چې سړی ځان د ګناهونو نه څنګه بندوي. که موږ د سهار نه ماښامه پورې د هر مسلمان دا کوشش وي چې زه د هر قسمه ګناه نه ځان وساتم. او ځکه هغه حدیث کې راځي چې کله په روژه کې یو سړی راولګي بل ته بدې ردې ووایي او د دې بل کس روژه وي، نو دی به ورته دا وایي چې زما روژه ده. الله رب العزت زموږ تربیت کول غواړي چې ځان به د ګناه نه څنګه بندې، د بدو ردو نه به ځان څنګه بندې او صبر به څنګه کوې. دا یو څو حکمتونه دي او باقي حکمتونه بیا انشاءالله په نورو مجالسو کې بیان کو. الله رب العزت دې موږ د هر قسمه ګناه نه وساتي په رمضان او غیر رمضان کې. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.